بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا د خپل یاسر ټیکنیکل اپډیټ چینل د تاسو سره مخاطبین ګران دوستانو. نن به تاسو ته هغه اپلیکیشن دروښایم آیا تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل پکچر باندې ایډیټینګ وکړئ، خپل پکچر صفا کړئ، ډیسلاار ته واړوئ. نو ډېره زبردسته طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې دروښایم. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو ضرور وګورئ. که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، یاسر ټیکنیکل اپډیټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ټالۍ باندې هم کلیک وکړئ تر دې چې نوې ویډیو تاسو ته لاول در ورسي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو راشئ خپل موبایل کې پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور اوپن کړو په دې کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ B1612 بیسټ سیلفي کیمرا. کله چې تاسو دا ولیکئ دلته به تاسو ورته دا راوړي. دا یو کیمرا به تاسو د دې نه انسټایل کړئ. نو فلحال ما انسټایل کړئ، تاسو به خپل موبایل کې انسټایل کړئ. کله چې تاسو دا کیمرا انسټال کړه په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو راشئ خپل پکچر به پکې ایډیټینګ کوئ. نو دلته به تاسو راشئ په دې ایډیټ به کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ کله تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته خپل پکچر راوړي، یعنې تاسو کوم پکچر ایډیټ کوئ هغه ټولې پکچرې به تاسو ته دلته راوړي. تاسو کتلی شئ کلیک کوم تاسو به خپل پکچر سلیکټ کړئ. دلته به تاسو راشئ په دې کې لاولې بیوټي په بیوټي چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دلته تاسو خپلې باډي او میک اپ هم شئ کولی. بیا به دې تاسو دلته راشئ پلایټر وایي، تاسو کوم رنګ سلیکټ کوئ دا تاسو پرې دلته به راشئ. په ډیسلاار باندې به تاسو هم کولی شئ ډیسلاار ته اړولی شئ. او تاسو په ایډجسټمنټ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په ایډجسټمنټ باندې کلیک وکړئ په دې کې لاولې اپشن راځي کورز، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. د ګوتې مدد سره تاسو د دې رنګ برابرولی شئ. تاسو کتلی شئ د دې رنګ تاسو د ګوتې په مدد سره برابرولی شئ. دا به تاسو خپل پکچر دلته برابر کړئ. تاسو کتلی شئ چې کله تاسو خپل پکچر دلته برابر کوم بیا به تاسو په دې ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. کله چې په ټیک مارک کلیک وکړئ دلته تاسو نور اپشن هم شته، تاسو هغې کې کولی شئ خو ویډیو شارټ کېږي. بیا به تاسو دلته راشئ په ډیسلاار به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیسلاار کلیک وکړئ به شاته بیکګراؤنډ بلور شي. فلحال تصویر بیکګراؤنډ بلور دی خو تاسو بیا ښه بلور کوئ، یعنې په دې باندې بلور کېږي ډیسلاار ته به واوړي. په دې کې بیا ایر فلټر په کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته هغه ټول هغه راړی دلته تاسو کیپ هم ځان ته لګولی شئ، ماسک دا تاسو دې نه لګولی شئ. تاسو کتلی شئ یعنې ما ته یعنې کې پوره چشمې هم لګولی شئ. تاسو د دې نه په یو کلیک سره ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو پوره وګورئ. بیا که تاسو چشمې چینج کول غواړئ نو دلته تاسو باره چینج کولی شئ. ماسک هم ځان ته لګولی شئ. تاسو کتلی شئ ماسک هم موږ ځان ته ولګوو. بیا که تاسو غواړئ چې نورې چشمې ولګوئ نو هم چشمې لګولی شئ. په دې کې ډېر شی اپسونه تاسو کتلی شئ. ماسکونه دلته تاسو نیو باندې کلیک وکړئ، هارډ باندې کلیک وکړئ نو ډېر شی اپشن پکې تاسو کتلی شئ. ډېر زبردسته ایډیټینګ دپاره دی. تاسو کتلی شئ خپل تصویران پرې ډېر ښایسته ایډیټ کولی شئ. ون سیسټم په دې اپس کې موجود دی. ماسک هم ځان ته لګولی شئ، بل تاسو چشمې هم ځان ته لګولی شئ، کیپ تاسو هم لګولی شئ. تاسو کتلی شئ ښه برابر سیسټم پکې دی. نو ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل یاسر ټیکنیکل اپډیټ سبسکرایب کړئ. اوس تر بلې ویډیو پورې ما راکړئ یاسر شاه اجازت د الله په امان.